د کرکټ لوبغاړو ته د پخواني ولسمشر اشرف غني پیغام. پر پاکستانی لوبغاړو د مینوالو کلکې نیوکې. ملګرو د پاکستان ټیم خو داسې کارنامه وکړه لکه چې په پټي کې سړي ګوټ کوي. شاهد خان افریدي د راشد خان ستاینه کړې. د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د پاکستان پر وړاندې بریا لمانځلې او افغان لوبغاړو ته د تجارانو او کرکټ بورډ لخوا انعامونه. سلام، وخت مو په خیر. د دې مهال سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او د نورو معلوماتو لپاره مو ملتیا وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ د 3 نړیوالو شل اوریزو سیالیو لپاره د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ چې پکې افغان اتلانو د بېساري لوبو پر مټ په لومړیو 2 سیالیو کې سیالي پاکستاني لوبډلې ته ماته ورکړه او پر دغه لوبلړۍ کې 1-2 بریا خپله کړه. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستان څخه د کرکټ د شل اوریزو لوبو د سیریز ګټلو له امله مبارکي ویلې. دا لومړی وار دی چې افغانستان ملي لوبډله له پاکستان څخه لوبې ګټي. د ټویټر په یو پیغام کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی و، هغه ویلي دي په دې سختو ناهیلو او بدمرغیو کې تاسې ګران لوبغاړي پر ډګرونو د ملي بیرغ رپولو ته لاره جوړوي او په دې ډول د هیواد او ولس شونډو ته مسکا راولئ. د پاکستان په 2 مسلسلو شکستونو د پاکستان د ملي لوبډلې مینوالو خواشیني څرګنده کړې، خو بل پلوه د پاکستان پخوانی کپتان شاهد افریدي د راشد خان ستاینه کړې او افغانستان کرکټ بورډ ته یې مبارکي ویلې. خو د پاکستان په کرکټ بورډ یې نیوکې کړي چې باید د لوبډلې سلیکشن کې د ځوانو لوبغاړو ترڅنګ پخواني لوبغاړو ته هم چانس ورکړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د بریاو مبارکي ورکړې ده. هغه ویلي د افغانانو دې بریا وښوده چې دوی په کمو او د نړیوالو په پرتله په نشتو امکاناتو هم د پرمختګ وړتیا لري. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه د افغانستان اسلامي امارات د خپلو لوبغاړو تر شا ولاړ دی او ژمن دی چې د تیر په څیر به یې د وړتیا لوړولو لپاره ټولې ممکنه هڅې کوي. د پاکستان پر وړاندې په شل اوریز کرکټ کې د افغانستان له تاریخي بریا وروسته کرکټ بورډ او تجارانو ملي لوبډلې لوبغاړو لپاره انعامونه اعلان کړل. له یادې تاریخي بریا وروسته د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف په داسې حال کې چې اجروي رئیس نصیب خان هم ورسره ملتیا کوله د شارجې کرکټ لوبغالي کې ملي لوبغاړو ته د دې سترې بریا مبارکي ورکړه. دغه راز میرویس اشرف ملي لوبغاړو او د هغوی مدیریه پلاو ته انعامات اعلان کړل. هغه وویل چې هر ملي لوبغاړي ته به چې په 15 کسیزه لوبډله کې شتون لري یو آیفون موبایل، 3,000 امریکایي ډالر او ریزرف لوبغاړو ته 2,000 امریکایي ډالر، د اداري پلاو غړو ته چې له لوبډلې سره یې ملتیا کوله 1,000 امریکایي ډالر ورکوي.